یو دوه درې څلور پنځه همدا شپږ به یې دې خوا کېږي 500 به راواخلو او 450 به راواخلو 200 کېږي. یو دوه درې او څلور څونه شوې ټول حساب درته معلوم دی 15,700 افغانۍ. 15,700 افغانۍ دا د کمر بنسټ چې کوم یتیمان دي د هغې د 3 میاشتو معاش دی تنخوا ده صحیح ده. او دا موږ پروان ولایت ته راغلیاستو تقریبا 1,03,09,000 افغانۍ دي. 1,03,09,000 افغانۍ د پروان ولایت کې د 215 یتیمانو د 3 میاشتو معاش دی. دا هغه پیسې دي چې دی لپاره موږ ورکوو خوښه یې دی پرې ډوډۍ خوري چکر ته پیځي کور کې ادې ته ورته هر څه چې کوي دا زموږ مسؤلیت نور نه دی صحیح ده. زموږ مسؤلیت دا دی چې دی مو مکاتب او خصوصي مکتبونو ته معرفي کړي د هغې میاشتنی فیس د هغې د ټرانسپورټ پیسې هغه د دې نه بغیر دی هغه هم ورکوو. تقریبا په ټول افغانستان کې موږ یتیمان لله الحمد لرو. د تاسو ورونو خویندو سپانسر کړي حتی داسې ورونه دي چې هغه افغانان نه دي هغې هم یتیمان سپانسر کړي دي. یتیم په ټولو حق لري دا نه دی چې ته باید افغان ملیت وي ته که د هرې ژبې هر قوم یتیم په موته حق لري. دا زه نه یم رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا دې په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وعده تاسو ته کړې ده ویلې مې که نه جنت کې به ورسره همسایه یو یتیم تقریبا په 45 امریکایي ډالرو موږ د هغه لپاره قیمت ټاکلی دی چې څوک یې سپانسر کوي. په هغه کې دا نغدې پیسې 15,700 افغانۍ 3 میاشتو کې ورکول کېږي. د اوړي ژمي بوټان یا چپلک همدارنګه په اخترونو کې جامې ورسره د سټیشنري ټرانسپورټ فیس او دا د مکتب ټول هم موږ ورکوو. په دې کې ورسره د قمر چې کوم عمومي مرستې دي هغې کې هم حق کول ابتدایي دی. نو بهترینه وخت همدا اوس یو یتیم سپانسر که په جنت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم همسایه شي. څومره ښه ویډیو خپره کړې سره ټولو دوستانو ته ورسیږي. السلام علیکم. ژوند د محبت نوم دی د مینې الفت نوم دی چاله دوکه ورنه کړې ژوند د صداقت نوم دی چاله دوکه ورنه کړې ژوند د صداقت